بلوچستان سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو نښته. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. پاکستان د بلوچستان د نوشکې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو له ځواکونو سره د نښتې خبر ورکړی دی. په دې اړه په کابل کې واکمنو طالبانو څه نه دي ویلي، خو د نوشکې د کمیشنر مرستیال امجد سمرو تیر ماښام BBC اردو ته ویلي چې افغان لوري ته یې درانه تلفات اړولي دي. پاکستان په داسې وخت کې دا ادعا کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په یو پیغام کې وویل چې په ګاونډي پاکستان کې د حکومت د پلویانو او سیاسي مخالفینو ترمنځ کړکېچ د اندېښنې وړ حد ته رسېدلی دی. عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د پاکستان وضعیت ته په اشارې سره لیکلي چې کیدای شي په ټوله سیمه کې منفي اغیزه وکړي. د پاکستان او افغانستان له چارو سره آشنا خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته د افغان طالبانو د دې اندېښنې په اړه چې د پاکستان په باره کې لري وویل، یو خو طالبان پاکستان ته دا ورښایي که تاسو د افغانستان په چارو کې کله کله مداخله کوئ، هلته د ټول شموله حکومت چې د ټولو قومونو استازي پکې وي خبره کوي. موږ هم ځانونو ته دا حق ورکوو چې د پاکستان په موضوعاتو باندې دا ډول خبرې وکړو. دوهم، د دې خبرو مطلب دا دی چې کله پاکستان د افغانستان په اړه څه ووایي، طالبان هم د هغوی په ځواب کې مستقیما دا ډول اظهارات کوي. دا په دې معنا دي چې روابط د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر خراب حالات ته رسیدلی دي.